طالبانو د نجونو ښوونځي پرانیستلو لپاره کمیټه جوړه کړې. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي پرانیستلو لپاره یوه 8 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د دې کمیټې مشري د طالبانو د سترې محکمې مشر مولوي عبدالحکیم کوي. د طالبانو حکومت یو ویان انعام الله سمنګاني رسنیو ته ویلي دا کمیټه 8 غړي لري چې په دوی کې عالمان او پوهان شامل دي. دوی د نجونو لیسو د پرانیستل کېدو په اړه خپل کارونه تر یوه برید کړي او موږ تمه لرو چې دا ستونزه په بنسټیزه ډول حل شي. د دې کمیټې د جوړېدو خبر داسې مهال ورکړل شوی چې افغانستان کې له څه باندې 250 ورځې راهیسې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.